سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې دوه جملې جوړوم. مهمه جملې دي دوستانو. اول دوه لغتونه زده کوو، بیا هغې نه بعد همدغه لغتونه په جمله کې استفاده کوو. ما سره دوه لغتونه دي. اول موږ سره لغت ده، موږ کله وایو که نه ماشومتوب ته موږ دوه لغتونه لرو، دواړه یوه معنا لري، دواړه یو صفت لري. یو ده کینډش یعنی ماشومتوب کینډش، او موږ سره بل یو لغت ده کینډلشز یعنی ماشومتوب، دواړه یو معنا لري. دواړه په جمله کې استفاده کوو. اول وایم لکه د مثال په توګه د ماشومتوب خویونه مه کوه یا د ماشومانو خویونه مه کوه. بیا نو دا جمله په الماني ژبه کې داسې وایم بنیم دش نیست کینډش، د ماشومتوب خویونه مه کوه. او بله جمله داسې وایي دوستانو، وایي هغه د ماشوم په څیر مخ لري، هغه د ماشوم په څیر مخ لري. دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو hat ein kindliches Gesicht یعنی هغه د ماشوم په څیر مخ لري. کولی شئ دوستانو دغسې ښایسته لغتونه، جملې او اصطلاحات زما د ټیک ټاک او یوټیوب څخه زده کړئ.